بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو. ایمار پاکستان پښتو لرنینګ چینل له طرفه مایکروسافټ ایکسل کې پیوټ ټیبل څه اهمیت لري او څه قسمه تاسو ته فایده درکولی شي تاسو د ډیټا حوالې سره. پیوټ ټیبل تاسو سره زیاته ډیټا وي او هغه تاسو سمرایز کول غواړئ. د سمرایز کولو مطلب دا دی چې د هغه خلاصه کتل غواړئ او خلاصه بیا په نورم په سب ډیویژنز کې کتل غواړئ، نورم ډیپ ته کوزیږئ هغه هم کتل غواړئ. نو تاسو ته به پیوټ ټیبل چې دی نو ډېر ښه ریزلټ درکړي. پیوټ ټیبل کې الریډي تاسو ته په یو کلیک باندې اتوماتیک چې کوم تاسو ته به ریزلټ ملاویږي. څه فنکشن څه فارمولاز به پکې تاسو نه فکس کوئ او نو پکې نوټ ډاون کوئ. په دې کې سم شو یا مینیمم میکزیمم پروډکټ فارمولاز د مخکې نه خپله باندې بای ډیفالټ فکس دی، هغه پکې شته دی. دویم دا خبره ده چې د دې څه اهم کنډیشنز دي، شرایط دي چې هغه باندې تاسو ډیټا پورا او ترو وي نو سلیکشن به هله تاسو د پیوټ ټیبل اخلئ. دې څوک پیوټ ټیبل وي څوک ته پیوټ ټیبل وي، ښه دواړه ټیک دي، صحیح شو. پیوټ ټیبل کې دا دی چې تاسو سره په ډیټا کې بلینک سیل نه وي، خالي سیل نه وي، زیرو دی پکې وي چې خالي سیل نه وي. دا کوم چې هیډینګ دی دا تاسو ته دا یلو کلر ډیټ نیم ریجن پروډکټ پرایس کوانټیټي سیل دا به تاسو پیوټ ټیبل ته کنورټ کیږي نو چې تاسو هیډینګ خامخا وي. د دې علاوه پیوټ ټیبل چې دی نو دا فلیکسیبل دی. نارمل ټیبل سره چې موږ تاسو ګورو نو هغه کې مطلب هغه فلیکسیبل نه دی، هغه بس فکس دی. دا تاسو ته چې پیوټ ټیبل سمرایز کوي تاسو کمپلیټ ډیټا خلاصه یې روباسي، ټیک شو جی. او د دې علاوه اوس راځو د پیوټ ټیبل په ویډیو کې ګورو چې پیوټ ټیبل تاسو ته څنګه ښه کار درکولی شي. ډیټا چې کومه تاسو اخیستې دي نو که د هغې کمپلیټ سلیکشن کوئ نو سلیکشن هم کولی شئ چې څومره ډیټا تاسو سره وي. او که نه ډیټا سلیکشن پوره نه اخلئ نو چې په کوم سیل کې تاسو ودرېدئ هغې سیل کې ودرېږئ، انزرټ ته راشئ، انزرټ ټیب کلیک کړئ. په انزرټ ټیب کې د لیفټ سایډ ته د سر ته دې کې وګورئ پیوټ ټیبل دا لیکل شوی دی پیوټ ټیبل، دا به کلیک کړئ. پیوټ ټیبل چې راشي تاسو ته به داسې یو پاپ اپ راشي، په هغه کې تاسو وګورئ فرسټ یې څه لیکي چې سلیکټ ا ټیبل ار رینج. نو که تاسو وګورئ په خپله باندې زموږ هغه رینج راواخیستی الریډي سلیکټډ راغی، صحیح شو چې سلیکټ شو ده. بیا لاندې چې تاسو وګورئ په هغه کې لیکلي نیو ورک شیټ چې تاسو مطلب بل ورک شیټ ته دا پیوټ ټیبل په هغه کې کار کول غواړئ که نه په ایگزیسټنګ ورک شیټ کې اخلئ. ایگزیسټنګ مطلب دا موجوده چې کوم ځای کې زموږ الریډي دا ډیټا ده نو زه ایگزیسټنګ کلیک کوم او د ایگزیسټنګ سره به دلته بیا دې ځای کې سلیکشن ورکړم چېرې دلته دې راشي. بیا زه اوکې کلیک کوم چې دغه زه کلیک کوم نو دې سره تاسو وګورئ الریډي زموږ سره دا پیوټ ټیبل چې دی موږ سره نمایش شو. نو پیوټ ټیبل تاسو وګورئ په دې کې چوز فیلډز ټو ایډ ټو ریپورټ. اوس وګورئ ښه دا زموږ هماغه هیډینګ دی چې کوم کالم نه موږ ورکړی و ډیټا نیم ریجن پروډکټس پرایس کوانټیټي سیل دا په دې کالم هیډینګ کې چې بر لیکلی شوي د هغې راواخیستی شو. ښه د دې نه علاوه ډېر مهم چې دي که نه دا تاسو وګورئ دا څلور بوکسز چې تاسو ته ښکاري دا فلټر دی، دا کولمز دی، دا روز دی او دا ویلیوز دی. ځان سره په ساده مختصر الفاظو کې یاد وساتئ چې ویلیوز چې عمر له تاسو کوئ نو په دې کې به تاسو کیلکولیشن کوئ چې کوم حساب کتاب کوي تاسو دا سیګما چې کوم دا سمبل دی دا نښه دا ورته شوې ده که نه نو کیلکولیشن حساب کتاب محاسبه چې کوئ په ویلیوز کې به کوئ. په روز کې عموما تاسو نیمز راغستی شئ، ریجنز راغستی شئ چې کوم تاسو سره مطلب په ډیټا کې پرتې وي. فلټر کې که تاسو مطلب وګورئ نو هغه تاسو ته فلټر کوي مطلب چې کوم تاسو بیل بیل ګورئ نو تاسو ته به د فلټر په فارم کې هغه تاسو ته ښایي. او کالمز کې چې تاسو مطلب الریډي وګورئ پرایس کې دي شي کوانټیټي کې دي شي اس تاسو په ډیټا باندې ډیپینډ کوي چې تاسو د کالم فارم کې ګورئ که د روز فارم کې ګورئ. خدا تاسو په ذهن ته اله راشي کلیر شي چې کله په دې باندې موږ اوس په خپله باندې دا سټارټ واخلو وي ګورو څنګه وي اوس ګوره دا تاسو ته موږ چې دا خو زموږ خپل ډیټا نیم ریجن پروډکټس پرایس کوانټیټي سیل دا ډیټا موږ سره پرته ده. په دې باندې چې کوم دی نو پیوټ ټیبل فیډز چې کوم دی کریټ کېږي نو ټول نه لاول موږ څه کوو دا سیلز چې کوم دی دا سیلز چې دا وګوره دا سیلز به تاسو د لیفټ سره ډریګ کې دا به هم ډریګ نیولي او د ویلیو کې به تاسو پرېږدئ دا راغی دې ځای کې تاسو ته وګورئ ښکاره هم شو دې ځای کې دا سیلز دلته کې ښکاره شو. تاسو ته موږ وایي چېرې په ویلیوز کې به عمر له کیلکولیشن کېږي محاسبه به کېږي حساب کتاب به کېږي هغه به دلته ډریګ کېږي، صحیح شو جي. نیم چې دی نیم به زه راواخلم هغه به زه ډریګ کړم روز ته نه هغې ته راغله نو تاسو وګورئ الریډي دې سیټ ته وګورئ تاسو نیمز راغله او دې خوا چې کوم دی دې بل سیټ ته زموږ سره چې کوم ویلیوز دی هغه راغله. ښه بیا چې تاسو اوس وګورئ ریجنز ته اوس وګورئ ریجنز زه راخلم او ریجنز به سره زه به کالمز کې اخلم. که په کالمز کې نه اخلئ نو په روز کې هم اخیستی شئ او فلټر کې چې تاسو مطلب کوم څه سلیکشن کوئ تاسو ته به هغه فلټر کوي. نو اوس په دې باندې مزید خبره کوو چې دا څنګه کېږي.
ښه ملګرو تاسو چې څنګه وکتل کنه دا ټیبل دی خو په خپل باندې اتوماتیکلی جوړ شو. څنګه جوړ شو دا اوس وګورئ تاسو. دا زه ډریګ لکوم دې سیټ ته تاسو وګورئ دا زموږ ټیبل دی. اوس په دې کې تاسو وګورئ کنه څنګه چې موږ خبره وکړه کنه چېرې دا موږ اتوماتیکلی هر څه بس په خپل راکوي. سم موږ ته په خپل کوي مطلب چې کیلکولیشن دی پلس دی هغه موږ ته په خپل باندې کوي. نو هغه څنګه کوي دا اوس وګورئ تاسو. دا مطلب یو نامه ده آفتاب جان. آفتاب جان چې کوم دی نو کمپلیټ ګرینډ ټوټل یې راوویسته. دا مونیبالم یې راوویسته. د شاین چې کومې نامې دي کوم اخیستې دي. ښه دا یاد ساتئ که نه چې په ډیټا کې موږ سره کوم نومونه موږ اخیستي نو چې هغه هر څو پورې ریپیټ شوي. هغه 3 ځله ریپیټ شوي، 4 پیرې، 10 پیرې، 15 پیرې. خو دلته چې کله پیوټ ټیبل ته کنورټ کېږي نو صرف یو نوم به ترې راخلي. مطلب لکه اوس دا آفتاب نامه ده. نو آفتاب نامه به صرف یو ځل راواخلي نو د ډیټا چې که 10 پیرې راغلي که 15 پیرې په ډیټا کې راغلي خو ریزلټ به ته ایکوریټ درکوي. دا چې تاسو مزید وګورئ تاسو په دې باندې پوه شئ. ټیک شو جي. دا بیا ګرینډ ټوټل راغی. ښه دا یاد وساتئ چې کله دا پیوټ ټیبل کلیک شو، پیوټ ټیبل ته کنورټ شو، تاسو بره وګورئ دې سره اتوماتیکلی پیوټ ټیبل ټولز راغله. هغې کې یو انالایز دی او یو ډیزاین دی. تاسو وګورئ نو په ډیزاین کې دې ته بیا تاسو مطلب ډیزاین سټایل وغیره ورکولی شي او په انالایز کې دې بیا ډفرنټ ټولز دي هغې باندې هم خبره کوو. ټیک شو جي. ښه اوس راځو خپل ټیبل سیټ ته. ټیبل ته که تاسو اوس وګورئ نو که زه اوس وګورم موږ چې څنګه خبره وکړه چې په دې ډریګ اینډ ډراپ باندې به خبره کوو چې په ویلیوز کې چې کوم دی نو به موږ زیاتره کیلکولیشن چې کوم زموږ سره کالم دی هغه راخلو هغه به ډریګ کوو. روز کې نیم راغستی شو. ښه دا ریجن چې کوم دی که نو اوس فرض که دا ریجن زه هم راخلم چېرې زه یم چېرې دا ریجن روز ته راشي. اوس ګورئ دا اوس روز ته راغلی. نو صرف تاسو ته مطلب نمایه څنګه ښکاره کېږي په هغې باندې مطلب تاسو بیا په خپله باندې ګورئ چې څنګه تاسو ته په نظر باندې هغه ډیټا کلیر ښکاري، سمه ښکاري نو هغه شان دې کار به کوي. نور مزید دي کې څه کمپلیکیشنز نشته دی. بالکل تیار ریډي یو دغه ټیبل دی. کیلکولیشن پکې نشته، بل څه پکې نشته دی. بس صرف خپل ډیټا پې ګورئ. اوس مزید څنګه ډیټا به تاسو په دې باندې ګورئ. فار ایگزامپل زه اوس دا ګورم چې دا ګرینډ ټوټل چې راغلی دی دا ګرینډ ټوټل د کوم ځای نه راغلی دی. یا فار ایگزامپل زه دا وګورم چې په دې کې دا زموږ سره دا ریجنز دا نومونه دي لکه دا بحرین دی، کشمیر دی، پېښور دی. نو په دې ایریا کې د آفتاب نامه لیکل شوې ده. د دې آفتاب ټوټل سیلز په دې کې څومره راځي 3,87,500 دی. نو که زه دا اوس ګورم چې په دې کې زه ان ډیپت ګورم ګهرایي ته ځم دا ګورم چې د آفتاب دا 3,87,500 سیلز کوم ځای کړی دی، کوم ځای نه جنریټ شوی دی. نو دا چې څنګه ډبل کلیک کړي نو کوم چې دا پیوټ ټیبل دی د دې پیوټ ټیبل لیفټ سایډ ته به بل شیټ کولو شي تاسو ته به هغې کې ډیټا درکړي. لکه اوس فار ایگزامپل ګوره دا ما ډبل کلیک کړو چې څنګه مې ډبل کلیک کړم دا اوس وګورئ د پیوټ ټیبل سره دې خوا ما ته بل شیټ راکړو. دا لږ زوم کې او دا وګورئ تاسو په خپله باندې تاسو ته په خپله باندې کلیر شي. تاسو وګورئ د دې آفتاب بینوم په دې ډیټا کې ریپیټ شوي 3 ځله خو زموږ ته چونکې صرف یو پیر راغلی خو تاسو ته ما دوی چې کله کیلکولیشن درکوي نو بالکل ایکوریټ به درکوي. نو دا اوس وګورئ په بحرین کې موس چې کوم پروډکټ دی د هغې پرایس 500 دی، کوانټیټي 15 دی، خرڅ شوي 15 دی او د هغې چې کوم دی سیلز څومره راغلی دی 7,500. همدغه آفتاب جان چې کوم دی په کشمیر کې فین چې کوم پروډکټ دی د هغې پرایس چې کوم دی 6,000 دی او 30 کوانټیټي خرڅ شوي د هغې ویلیو دا راووته. ټیک شو جي. او دغه شانتې وګورئ په پېښور کې لیپټاپ او د هغې کوانټیټي 10 راغله. نو اوس که تاسو دا وګورئ که نه چېرې مطلب آیا دا د دې آفتابو چې کوم هغه ګرینډ ټوټل راوتي و او یو بنده دا ګوري چېرې دا ایکوریټ ریزلټ راغی که رانغی نو دا چې تاسو لږ غوندې سلیکشن والی که نه او ښکته دې ځای ته وګورئ دا 3,87,500 دا څو ورسېد 3,87,500 راغی. او اوس چې کوم د پیوټ ټیبل هغې ته لاړ شئ نو وګورئ هماغه 3,87,500 راغی. اټ مینس چې تاسو ته ایکوریټ ریزلټ درکوي. ښه اوس یو تن وایي چې دا ټیبل ما ته لږ غوندې بیا هم داسې لکه ډفرنټ ښکاري لکه مطلب زه نور هم ارینج کوم. نو چې ارینج کړې نو دا نیمز چې کوم دي نو دا کالم ته واړوه، دا ریجن چې کوم دي هم کالم ته واړوه. اوس وګورئ څنګه ښکاري. یو تن وایي چې اوس هم ماته چې کوم دي نمایه نه ښکاري. ریجن دې خوا راغی او نیمز چې کوم دي واپس دې خوا راغی. نو دا اوس وګورئ بیا د هغې هغه سینیریو مکمل چینج شو. په ډراپ او په ډریګ باندې تاسو په خپله کتلی شئ چې موږ ته څه ریزلټ راکوي. ښه د دې نه علاوه چې موږ څه ګورو ښه ملګرو څنګه چې موږ خبره وکړه چې په دې ویلیوز چې کوم باکس دی که نه دا کوم سیګما نښه چې شوې ده چې په دې کې به کیلکولیشن کېږي، محاسبه به کېږي، حساب کتاب به دې کېږي. نو هغه فارمولې زیاتر په دې کې ټولې پرتې دي. څنګه پرتې دي دا کونه چې دا تاسو کلیک کې د ویو فیلډ سیټینګ ته راکوز شئ او دا تاسو اوس وګورئ. ښه جي
دا فارموله ستو ګورئ د سم فارموله ده، دا کاونټ دی، دا ایوریج دی، دا میکزیمم دی، دا مینیمم دی، پروډکټ دی. دا بای ډیفالت تاسو درکوي. سم کوالټي په دې کې سوي دي کاونټ تاسو ګورئ کاونټ ما کلیک کړو دا اوکې مې کلیک کړم تاسو ګورئ تاسو دې کاونټ کړو. بیا تاسو ګورئ ښه چې دا زه دې سایډ ته کېږم داسې دی رایټ سایډ ته. دا چې تاسو کوم کلیک کوئ تاسو مطلب څه ګورئ که نه کاونټ وشو. زه یم چېرې نه ما ته چې کوم دي نو اوس هغه راکړه ما ته ایوریج راکړه. ایوریج کلیک اوکې کړه تاسو ته به ایوریج درکړي. تاسو ګورئ ډایرکټ به تاسو بس په یو کلیک باندې تاسو ته ریزلټ درکوي. ښه زه یم چېرې ما ته په ویو فیلډ سیټینګ کې ما ته ایوریج مه راکړه ما ته میکزیمم راکړه. زیاده سے زیاده سیلز کوم ځای کې شوي دي کوم انسي دي اما ته راکړه هغه وشو. دا شان تاسو مینیمم چیک کولی شئ بای ډیفالټ به دې کې ما سم دوباره کلیک کړو صحیح شو چې بیا زه واپس دې ته راغلم اوس که دې ته زه وګورم که ښه ملګرو تاسو وکتل دا په دې کې چې څنګه مونږ خبره وکړه چې په سم په ویلیوز کې مطلب به په ویو فیلډ سیټینګ کې تاسو سره دا فارمولاز پرتې دي ټیک شو جي. ښه د دې نه علاوه اوس فرض که زه دوباره دا اوس ګورم زه یم چېرې دا ریجن چې کوم دی نو دا زه ډریګ کړم واپس کولمز ته ټیک شو دا کولمز ته لاړه. ښه دا اوس وګورئ زه لږ دا نوره منیج کوم دې کې لاینز وغیره یا څه نه ښکاري که نه نو دا ټیبل تاسو د دې سلیکشن واخیسته ټیک ته جي دې هوم ته راغلی په دې کې چې کوم دی تاسو آل بارډرز کې دا دی آل بارډرز کې تاسو به نور هم لږ کلیر ویو درکوي دا تاسو په خپله باندې اوس وګورئ. اوس بیا وګورئ دا اوس آفتاب دی د آفتاب بحرین کې چې کوم دی نو 7500 سیل دی کشمیر کې دا سیلز دی پنجاب کې زیرو دی نشته دی ګرینډ ټوټل یې دا دی دغه شانتي مطلب منیب وګورئ. ښه چې تاسو کوم دغه ډبل کلیک کوو تاسو ته به اټومیټیکلی هغه شانتي ریزلټ درکوي. لکه اوس فار ایګزامپل زه دا وایم چې دا چې دی دا 42000 دا سمثینګ ډېر انسي دی 42500 که نه دا زه ډبل کلیک کوم چې دا ټوټل ګرینډ ټوټل څنګه راغلی دی دا ډبل کلیک کې د پیور ټیبل لیفټ سایډ ته به تاسو ته په خپله باندې اټومیټیکلی یو شیټ درکړي دا ځان ته تاسو لږ غوندې زوم کې ټیک شو جي دا به لږ کم کو ډېر زوم شو دا صحیح شو جي. دا کالمز په دې کې ځان ته لږ سیټینګ وکړئ دا پکې هغه ډیټس دي دا پکې تاسو ته به اوس ښکاره شي دا اوس وګورئ جي دا کمپلیټ هغه ګرینډ ټوټل ریزلټ دی چېرې په دې کې چې کوم دی نو د آفتاب و یا د منیب و یا د شایان دا چې کوم سیلزمین دي د هغوی دا د سیلز دي په کوم کوم ریجن کې بحرین کشمیر کې څومره دي پروډکټ څومره دي کوانټټي څومره کوم کوم ځای کې خرڅه شوې ده. ښه تاسو ګرینډ ټوټل د دې سره کمپیر کوئ چېرې مطلب هغې د دې ریزلټ څنګه راغلی نو ګورئ دا تاسو ډریګ کې داسې مطلب سلیکشن وکړئ داسې ښکته راکوشئ داسې دې ځای پورې راشئ دې ځای کې اوس وګورئ 42500 ښکاري جي هماغه قسم ریزلټ دی 42500 او پیور ټیبل کې وګورئ ګرینډ ټوټل څومره 42500 نیټ مینس ریزلټ تاسو ته ایکوریټ دی. نو دا جي بس کمپلیټ د دې ډیټیلز بیا د دې په انالایز کې په ټول په ډیزاینز کې تاسو ډیزاینز ورکوئ په انالایز کې تاسو ګورئ دا ډیزاین ما کلیک کړه ډیزاین کې مطلب تاسو په دې کې دې ځای کې تاسو ودرېږئ که نه دا دې ځای کې ما سلیکشن واخیستی دې ډیزاین ته زه راغلم نو که مطلب زه بینډ ډیټ کلیک کوم تاسو ګورئ ښه دې ټیبل ته ګورئ دا بینډ ډیټ شو بیا مې ته واپس ریموو کړو بینډ ډیټ کولمز راغلله روز چې کوم دی نو هیډر کې راځي نو هغه هیډر کې چې بیا کالمز چې کوم دی نو هیډر کې دا کلر واخلي بیا پرېږدي دغه دی. نو دغه د پیور ټیبل چې کوم دی ډیټیلز سمپل خبره دا ده چې پیور ټیبلز تاسو ډیټا چې تاسو سره څونه هغه سرمرایز کوي تاسو ته کیلکولیشنز تاسو ته محاسبه په خپل کې هغه درکوي بلینک سیل به پکې نه لې سیلز کې زیرو دی چې بلینک نه او فلیکسیبل دی او د دې نه علاوه چې کوم دی که تاسو دا چې کوم قسم د سلور باکسز خبره وکړئ که نه دا چې د کې پراته دي که نه دا سلور باکسز په دې کې دا یاد ساتئ چې په ویلیوز کې به عمر له ستاسو چې کوم دی محاسبه کېږي بیا په روز کې نیم ریجنز وغیره تاسو ورکوئ پروډکټس وغیره فلټر به تاسو فلټر کوئ ښه دا دوباره تاسو لرې کوئ واپس دا ډریګ کې نیم واپس ډریګ شو به راوخته دا ریجن هم واپس شو او دا سم هم بره شو نو کمپلیټ چې کوم دی نو موږ سره پیور ټیبل چې کوم دی اوس خالی پاتې شو. ښه ملګرو اوس تاسو وګورئ که نه ټیبل دوباره بیا مکمل موږ ځان ته خالي کړه تاسو وګورئ که نه ویلیوز کې هم څه نشته روز کې هم څه نشته فلټر کالمز کې په دې پیور ټیبل کې د سلایسر څه رول دی سلایسر تاسو ته نور هم چې کوم دی نو یو بطور فلټر یو شارټ او یو کویک ریسپانس درکوي چې تاسو زر خپله ډیټا نور هم مزید زر کتلی شئ څنګه راځي هغې باندې خبره کوو سیلز مونږ چې څنګه وي مونږ به ډریګ کوو ویلیوز ته ټیک شو جي نیم زمونږ راوړلو هغه به روز ته ډریګ کوو ریجنز به واخلو هغه به کولمز سره ډریګ کوو ټیک شو جي اوس دې ځای کې تاسو وګورئ ښه زه دلته راشم دا بر انالایز به زه کلیک کوم دا د دې پیور ټیبل سره اټومیټیکلی به خپله راشي او دې کې دا د انزرټ سلایس چې زه کله کلیک کوم که نه عمقه زمونږ چې کوم کولمز کې کوم زمونږ هیډنګ دی ډیټ نیم ریجن دا وګورئ دا پروډکټس پرایس کوانټټي سیل ایرز دا موږ سره ډیټا او دا هغې کولمز چې کوم بره هیډنګ دی هغه پراته دي اوس زه په دې کې نور مطلب لږ په اسانتیا سره یې ګورم که نه
نو زه په دې کې چې کوم کلیک کوم یو هم کلیک کېږي دواړه په یو ځای هم کتلی شي کنه لاول پکې زه یو تاسو ته د دې ډیمو درکوم فار ایگزامپل ما پکې ریجن دی کې سلیکټ کړ ریجن ما اوکې کړو اوس ګوره سلایس سره په خپل باندې اپیر شي دا موږ سره ریجن بحرین کشمیر پېښور پنجاب نو زه چې څنګه زه بحرین کلیک کوم نو اتوماتیکلی به د بحرین سیلز او ډیټا وغیرہ سره شي ګرینډ ټوټلز او چې کوم فیګرز دي که زه کشمیر کلیک کوم د کشمیر ډیټا هغه چې کوم سب سمرایز دي کوم ریزلټ هغه به راشي چې پېښور کلیک کوم پېښور به راشي پنجاب کلیک کوم پنجاب به راشي ټیک شو جی ښه بیا اوس ګوره زه په دې کې ځم چې زه دوه دغه پکې داخله ما ټیک شو جی دا تاسو سلیکټ ودرېږئ او د کیبورډ نه په دې باندې ډیلیټ پریس کړئ دا ډیلیټ شو اتوماتیکلی بیا زه ورلم انالایز ته او په هغې کې مې بیا چې کوم دی نو انزرټ سلایس کلیک کوم اوس پکې زه دوه اخلم یو نیم اخلم او یو د هغې نه باید چې کوم دی نو سیلز مې واخیسته خو دا به څنګه اخلې دواړو ته به چیک وشي او دا به اوکې شي چې اوکې شو اوس ما سره دواړه یو ځای راغلل دا اوس وګورئ جي دا نیم دی او دا سیلز دی اوس ګورئ زه دې ځای کې چې زه مونیبالم کلیک کوم دې ځای کې ماته مونیبالم سیلز شو شي که دې ځای کې زه شایان خان کلیک کوم نو د شایان خان سیل او دې ځای کې هم اتوماتیکلی په ټیبل کې هم راشي شایان خان دا اوس وګورئ طارق عالم کلیک کوم طارق عالم سیلز راشي هلته کې به سیلز کې هم ماته راشي نو سلایسر به طور فلټر تاسو هم مطلب یوز کولی شئ دغه باندې چې تاسو سلیکشن وکړئ او په دې باندې د کیبورډ نه ډیل چې کوم ډیلیټ بټن دغه پریس کړئ دا به اتوماتیکلی ډیلیټ شي دا وجي د پیور ټیبل باره کې څه معلومات زه امید لرم چې تاسو به د دې نه څه انفارمیشن حاصل کړي وي پیور ټیبل ډېر مهم او ډېر اهم په ایکسل کې ذکر چې تاسو د کیلکولیشن نه د فارمولز نه لږ مطلب په شارټ کټ کې بچ کړي او تاسو کار کویک ریسپانس سره سمرایز کړئ تاسو لایک کې سبسکرایب کې او شیر کې ایم آر پاکستان پښتو لرنینګ چینل داسې د معلوماتي مزید ویډیوز لپاره ډېر مننه د الله په امان السلام علیکم